د کفر نظام چلیږي خو د ظلم نظام نه چلیږي ځکه خو په کفري هیوادونو اروپا یا لندن انګلستان برطانیه کې د کفر قانون دی د کفري نظام دی مګر هم د عدل دی د انصاف دی هر یو سړي پوښتنه کیږي هر یو سړي ته حقوق ورکول کیږي هر یو انسان ته د انسانیت په نظر کتل کیږي دلته دا نشته چې ته د افغانستان نه راغلی ته د پاکستان نه راغلی ته د انډیا نه راغلی ته تورې یا ته سپینه یا ستا رنګ تور دی یا سپین دی دلته خو انسان څه کوي چې د سپین پوښتنه کیږي د پیشو هم پوښتنه کیږي تاسې به لیدلي چې د جمعې دوونه په برطانیه انګلستان لندن کې یو قوم پرست پارټي ده چې تعداد یې ډېر کم دی هغه د خارجیانو پسې راوتې عمومي د خارجیانو پسې د مسلمانانو خبره نه ده دلته د شپېتو ملکونو خلک ژوند کوي او دا د شپېتو ملکونو خلک ټول په خوشحالۍ کې ژوند کوي ټولو پسې راوتې ویل چې دا د دې وطن نه ووځي اخره کې در باندې ویډیو هم ګورم د برطانیه د حکومت صدراعظم او نور حکومتي چارواکي راولګېده 600 هغه کسان یې ونیول مابسونو ته یې ولېږل او نورو پسې ګرځي چا ته یې 3 کاله قید ورکړو چا ته یې 3.5 کاله قید ورکړو چې تاسې څنګه د خارجیانو پسې راوتې وئ راشه زموږ حالات وګوره راشه زموږ د مسلمانانو حکومتونه وګوره چې نه په کفري سیستم روان دي او نه په اسلامي سیستم روان دي وروره دلته ته په برطانیه کې یوازې افغانان ژوند نه کوي دلته به 3.5 لکه افغانان به ژوند کوي مګر دلته 18 لکه پاکستانیان هم مهاجر دي دلته همدغه شان دي تقریبا په میلیون هاو انډین هم ژوند کوي مګر ټولو ته یو رقم ته حقوق دي د ټولو پوښتنه کیږي دلته ته په صدراعظم باندې عریضه کولی شي دلته ته پولیس باندې عریضه کولی شي دلته ته په غټ نه غټ د حکومتي چارواکي تا سره ظلم نشي کولی دلته د مکتب مصرف چې دی د یو ماشوم د میاشتې $1000 دی دا د حکومت ورکوي نور خو څه کوي چې کور یې ورکړی پیسې یې ورکوي چې د چا کار نه د ژوند سهولت یې ورته برابر کړی دوی د مفته شفاخانه د مفته مکتب د مفته پوهنتون د مفت راشه وګورئ زموږ حالت ته وګورئ چې موږ په کومه لار روان یو نو هغه کسان یې ونیول او الحمدلله زموږ افغانان هم په دې کې کم نه وو زموږ افغانان هم د دغه انګریزانو په خلاف راوتي وو کوم چې هغه محدود انګریزانو او په سرکونو ته راوتي وو د هغې سره مقابله کوله او خپل انګریزان هم د هغې په خلاف راوتي وو خپله نور خلک هم د هغې په خلاف راوتي وو پاکستانیان انډین چې دلته دا ملک باید وران نشي د ملک سیستم خراب نشي نن یو کس پسې ګرځي چا چې دا کار کړی چا چې د خارجیانو په ضد باندې شعارونه ورکول چا چې دوکانونه سیدل چا چې جوماتونو ته نسخان رسول یا چا چې کورونو ته هغې پسې ګرځي مهربانه نیسي او مابسونو ته یې ورچوي دې ته وایي عدل او انصاف دا نه ګوري چې دا زما انګریز دی هغه وایي ما دپاره انسانیت مهم دی دا زما وطن دی زه وطن نه بدناموم او نه خرابوم دا ویډیو هم تاسې وګورئ د صدراعظم او دا کسان هم وګورئ چې ونیول او مابسونو ته یې ولېږل بله ورځ ما ویډیو کړې وه ما ویله چې حالات خراب دي په برطانیه کې نن هغه دی حالات بېرته په یو ورځ 2 ورځو کې بېرته نارمل شو او نارمل زندګي روانه ده دې ته انصاف او عدل او داسې ملکونه به همیشه ترقي کوي او موږ به په وروسته ونیځو I guarantee you will regret taking part in this disorder. The police will be making arrests. Individuals will be held on remand. Charges will follow. The 3 men sentenced today are the tip of the iceberg. And convictions will follow. John O'Malley, for the offence of violent disorder, the sentence is 32 months. People in this country have a right to be safe. This violent mob do not represent our country, and we will bring them to justice. 3 years for Derek Drummond. The court heard that Drummond had lost his job since handing himself into police and that he was deeply ashamed about his actions and about what it meant to the town.